دا کوکران دی د حاجي میرویس خان نیکه ټاټوبی. حاجي میرویس خان نیکه ملي قائد او ملي مشر، تاسو ټول یې له نامه او د ژوند سره بلد یاست. د هغه د مشروطیه او دا چې په موږ کې دومره مشهوره دی، موږ ورته په احترام قایل یو. تر ټولو هغه لوی لامل دا دی چې د ظلم په وړاندې ولاړ شوی او د ظلم مخنیوی یې کړی. ګورګین یې دلته ختم کړی او دې تر څنګ یې دلته یو خپله واکمني جوړ کړې او دا واکمني پر مهال زیات پرمختګونه سوي دي. حاجي میرویس خان نیکه همدلته په کوکران کې ښخ دی او موږ یې راغلي یو زیارت ګورو. د دغه زیارت بېلابېلې برخې او بېلابېلو برخو ته ځو، خصوصا زیارت ته ځو او د هغه معلومات تاسو سره په دغه ویډیو کې شریکوو. ملي مشر میرویس خان نیکه د شاه عالم خان زوی او مور یې نازو انا نومېدله. دی په خټه باندې هوتک و. په 1904 کال کې په کندهار کې زېږېدلی دی. خان نیکه له ماشومتوب څخه ځیرک و او په بېلابېلو علومو کښې ځانګړې مهارت او وړتیا درلوده. د هغه د وړتیاوو څخه یوه دا وه چې هغه په مشرتوب کې ځانګړی مهارت درلودی. له غټېدا سره سم هغه کولی سوای په پښتو، عربي او دري ژبو باندې روانې خبرې وکړي او ځانګړي مهارت یې په دغه برخه کې درلودی. میرویس خان نیکه دلته په 1119 کال کې د ګورګین په وړاندې پاڅون وکړي. ګورګین د دغه سیمې خلک سخت عذاب کړي وه او ورباندې ظلمونه یې کوله، بېلابېل ظلمونه یې کوله. بالاخره میرویس خان نیکه د پاڅون په ترڅ کې کله چې د مکې شریف څخه د حج کولو وروسته راستنېږي، هلته د علماو مشورې اخلي، نو دلته پاڅون ترسره کوي او په دغه پاڅون کې ګورګین او ملګري ختمیږي او دلته نور د ګورګین واکمني او ظلم ته د پای ټکی ایښودل کېږي. په هماغه کال باندې یعنې په 1119 کال کې د ذوالقاعدې په 29مه نیټه د پښتنو ملي مشر میرویس خان نیکه ټاکل کېږي او خپل ولس ته یې زیات خدمتونه کړي دي چې د واکمنېدو سره سم دغه سیمه د بېلابېلو او سترو پرمختګونو شاهده پاتې سوې ده او هېڅکله میرویس خان نیکه نه غوښتل چې افغانان دي د نورو یرغلګرو تر ظلم لاندې ژوند وکړي او دا یو ښه پیغام دی چې اوسني ولس او اوسني خلکو ته پرېښی دی. میرویس خان نیکه په 1128 هجري کال د ذوالحجې پر 28مه نیټه په کندهار کې وفات او د کوکران په کلي کې د خپلې کلا څخه د غره خواته خاورو ته وسپارل سو او په 1411 هجري شمسي کال کې د ده پر مقبره باندې د وزیر محمد ګل خان مومن په امر نوې ګنبده ودانه سوله. دا باید ووایي چې د نوموړي مور نازو انا هغه ښځه وه چې هېڅکله بغیر له اوداسه دته شیدې نه دي ورکړي. دا د ده پر ښه او عالي روزنه باندې دلالت کوي چې دی څومره ښه روزل سوی و او دې سیمې ته یې څومره کارونه کړي دي. مشر حاجي میرویس خان نیکه زیارت ته راغلي یو. د ده او د هېواد د نورو ویاړلو مشرانو روحونه دې شاد وي. موږ ورته تل د دعا کوو او د دې خاورې لپاره د داسې نورو بچیو غوښتونکي یو د الله پاک له دربار څخه. موږ هڅه کوو چې له تاریخي، کلتوري او نورو اړخونو څخه ارزښتمنې سیمې او ارزښتمن شخصیتونه تاسو ته وپېژنو. له یارانو سره پاتې شئ. د نن لپاره